هلمند مرکز لښکرګاه ښار چې شپنیو لایټونو یې د ښار بڼه بدله کړې ده او تر ډیره خلک د شپې له لوري په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په رانیولو بوخت دي. اوس چې اختر پر رسیدو دی او خلک بازارونو کې د اختریزو توکو په رانیولو لګیا دي، د لښکرګاه ښاریان وایي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړې سوي چې دا کیدای سي دوی د ډیرو شیانو د رانیولو توان ونه لري او دا چاره به د اختر رنګ او خوند پیکا کړي. دوی زیاتوي چې د تیرو اخترونو په پرتله ډیر اختریز توکي نسي رانیولی ځکه توکو بیې لوړې، مصارف زیات او عواید کم دي. دا کلچې و دا شیان چې د په تېر اختر کې نرخ یې چې ارزانه و او کشمش و دا شیان، اوس په دې اختر کې بیا چې د نرخ یو څه جګ سوی دی، دا خلک څه د وزن لري. نو د مجبوریت په اساس باندې څه رانیولي دي او څه اړتیا مو پوره کړې ده، خو د تېرو اخترو په شان باندې نه وي. والله کلچې مو رانیولې، ماچې و نخود و دا شی مو رانیولي، سره یو چمپل و بوټ و دا شی مو رانیولي. انشاءالله قیمتونه خو نه مې څه معلومېږي چې ګران دي. ښه کال برتلا د پروش کال خو نو ښه کال څه ګراني شته. پروش کال وړم کال و چې 10,000 مو راوایستله، بس دا موټر شی مو وړی سو و چې 100,000 راواخلې دغه درېیم ایسته شی نه کېږي. د لښکرګاه ښار د وچو میوو اټیوال بیا خپل کاروبار ته اندېښمن دي. دوی وایي د تیر په پرتله کاروبار کې زیات کموالی راغلی او خلک یوازې د اړتیا وړ کم توکي ترې پیري. دوی وایي تیرو اخترونو کې به ښاریانو پسته، بادام، چارمغز، کاجو او نور خوراکي توکي پیرل، خو اوس یوازې عادي اختریزه میوه پیري چې دې کار د دوی په کاروبار کې هم کموالی راوستی دی. هټیوال زیاتوي چې په ګمرکونو کې پر اجناسو لوړه مالیه او ځینې وختونه د خوراکي او غیر خوراکي توکو کم راتګ افغانستان ته د دې توکو بیې لوړې کړي دي. د لوړه سره ګرانې ده. اوس په 1 کیلو کې تقریبا در پروش کال تجاران چې ماته راکړي دي 140 کالدارې په 1 کیلو ماچیو کې ماته ګرانې راکړي دي، نو زه مجبور یم چې ګرانې بیا خرڅوم. زموږ په ملک کې داسې غریبان ډېر خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، نو هغه به بادام، وچه میوه او دا چیرې یوسي، هغه نه کېږي، حتمي په اثر پراتی. هر کال موږ د مایچې او دا شیان مو ډېر راوړله او سږ کال موږ هم زړه نه ښه کوو ځکه چې خلک چندان سودا نه کوي ځکه چې جنس ګران دی. پخوا یو شی موږ په 200 مثال کالدار خرڅوي، اوس په 300 دی، یعنې یو نیم برابر ګران شوی دی. هغه ګراني زیاته شوې ده. خلک د کشمش او کلچې او دغه شیان وړي د اختر لپاره ډېر اضافه مصرف نه کوي چې پخوا به بادام او پستې او دا شیان بیا کاروله، پیسې خلکو یې سره درلودې، اوس د اقتصادي حالات هم د خلکو د سره خراب شوي دي، نو ډېر خپل د وس په اندازه باندې څه شی وړي. بل لور ته بیا د لښکرګاه ښاروالۍ د اړیکو او مطبوعاتو مسؤل محمد طاهر ابشار وایي چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د کنټرول لپاره یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی او ټولو اټیوالو ته نرخنامې ورکړي دي او یاد کمیسیون وخت په وخت د ښار څارنه او نظارت ترسره کوي. ابشار زیاتوي هغه اټیوال چې تر ټاکلي نرخنامې په لوړ قیمت توکي پلوري، قانوني چلند به ورسره کیږي. د لښکرګاه ښاروالۍ په پیشنهاد باندې د خلکو د ضرورت په کتو سره ولایت مقام ته موږ وړاندیز کړی و تر څو کمیسیون جوړ شي. همدا کمیسیون به په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نرخونو د کنټرول په برخه کې اقدام ترسره کوي. خوشبختانه باید ووایم چې دا کمیسیون د څو ادارو څخه متشکل شوی دی چې د ولایت مقام استازی، د استخباراتو استازی او د ښاروالۍ استازی پکښې کې دي او همدارنګه د مشورتي بورډ د وکیلانو څخه هم یو استازی پکښې کې دي تر څو په ښار کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول شي. په دا مبارکه میاشت کې خپل هڅې لا ګړندۍ کړو او په دې برخه کې لا اقدام سره کړو. اوس هم په د ښار په بېلابېلو برخو کې زموږ سیار ټیمونه اخته دي، مصروفه دي او د نرخونو کنټرول ترسره کوي. هلمند کې داسې مال ښاریان په اختریز چمتووالي بوخت دي چې د اختر د نورو اخترونو څخه لوی توپیر لري. دوی د اختر ته په یوه سوله ییز او امن فضا کې چمتووالی نیسي چې د اختر د خوښۍ ورځې به یې په یو ډاډمنه فضا کې وي. خو لوی اندېښنه یې اقتصادي ستونزې او بېوزلي ده. دا چې دا ستونزه او اندېښنه به یې کله او څنګه حل سي، هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.